د پوهاند ډاکټر اعظم ګل خان لنډه پیژندنه. ډاکټر اعظم ګل خان په 1933 میلادي کال کې همغه کال چې نادر شاه ووژل شو د ننګرهار د بهسودو د قاسم آباد په کلي کې زیږېدلی او لومړنۍ او متوسطه زده کړې په جلال آباد کې په داسې حال کې ترسره کړې چې هره ورځ به ښوونځي ته د تګ دپاره د کابل په سیند د پل او کشتۍ د نشتوالي له امله په جاله کې پورې ووت او مطمئنه نه و چې کور ته به ژوندی راستنېږي او که نه. هغه وخت په جلال آباد کې ښوونځی تر 9 ټولګي و او اعظم ګل خان هم د منځنیو زده کړو د ښوونکي دنده قبوله کړه، خو څرنګه چې د خپل ټولګي اول نمره و نو د زیاتو زده کړو دپاره کابل ته واستول شو. 12م ټولګی هم په لومړۍ درجه د کابل د زراعت په مسلکي ښوونځي کې ختم کړ او په هماغه ښوونځي کې یو ځل بیا د ښوونکي په توګه مقرر شو، خو دا ځل بیا د ښوونځي د امریکایي مدیر په سپارښتنه د عالي زده کړو دپاره د امریکې متحده ایالاتو ته لاړ. ډاکټر اعظم ګل خان په 1955 کال کې د وایومینګ په پوهنتون کې د زراعت په څانګه کې زده کړه پیل کړه او د 1959 کال پورې د بیچلر اف ساینس د شهادتنامې د اخیستلو په څنګ کې خپله ماسټري هم ترلاسه کړه چې دا کار په هغه وخت کې د یو خارجي او په خاصه توګه افغان دپاره یوه ستره لاسته راوړنه وه. ښاغلي اعظم ګل خان په امریکې کې د اسسټنټشپ او پی ایچ ډي د پیشنهاد او وړاندیز د ترلاسه کولو سره سره بیرته هیواد ته ستون شو او د کابل د زراعت په مسلکي لیسې کې تر یوې مودې پورې د معلم او وروسته د مدیر په توګه وټاکل شو او د 4 کلونو دپاره یې د هغې لیسې اداري او تعلیمي چارې پر مخ بوتلې. ښاغلي اعظم ګل خان په 1940 کال کې د کابل پوهنتون د زراعت د پوهنځي د اګرانومي یا خاورې پیژندنې او غلجاتو په ډیپارټمنټ کې د اسسټنټ پروفیسر او د ډیپارټمنټ د مشر په توګه مقرر شو. استاد اعظم ګل خان په دغه موده کې د تدریس په څنګ کې د ریسرچ چارې هم پر مخ بویلې او د زراعت د پوهنځي د ریاست د مرستیال وظیفه هم ترسره کوله. ښاغلي اعظم ګل خان د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ د پی ایچ ډي د ترلاسه کولو دپاره بیا د امریکې متحده ایالاتو ته واستول شو او په بریالیتوب سره د واشنګټن سټیټ یونیورسټي څخه خپله ډاکټورا ترلاسه کړه. ډاکټر اعظم ګل خان هیواد ته په ستنېدو سره بیا د کابل پوهنتون د زراعت د پوهنځي د اګرانومي په ډیپارټمنټ کې د اسوسییټ پروفیسر او د ډیپارټمنټ د رئیس په توګه وګمارل شو. هغه د 1940 او 1950 کلونو ترمنځ د واشنګټن سټیټ او کالیفورنیا د ډیویس په پوهنتونونو کې د مافوقي ډاکټرا یا پوسټ ډاکټریټ زده کړې او څېړنې وکړې او د څېړنو په نتیجه کې یو ډول غنم انتخاب کړ چې په کالیفورنیا کې تر نورو ټولو غنمو حاصل زیات و او دا غنم د ده په نوم ونومول شو او د کالیفورنیا په ایالت کې دهقانانو ته تقسیم شو. پوهاند اعظم ګل خان وطن ته تر ستنېدو وروسته د 1980 څخه تر 1982 کاله د زراعت د پوهنځي د پروفیسور او د اګرانومي د څانګې د رئیس په توګه د عصري زراعت د ودې او تعمیم په لاره کې د کرنې په څانګه کې د فني او مسلکي متخصصینو په روزنه بوخت. ډاکټر اعظم ګل خان هم پر افغانستان باندې د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیري له امله د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو په شان د وطن پرېښودو ته مجبوره شو
ډاکټر اعظم ګل خان هم پر افغانستان باندې د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیري له امله د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو په شان د وطن پرېښودو ته مجبوره شو او په 1982 کال کې لومړی پاکستان او 8 میاشتې وروسته د امریکې متحده ایالاتو ته کډه وکړه. ډاکټر اعظم ګل خان د 1984 او 1988 کلونو ترمنځ د آرکو سیټ کمپنۍ سره د غلجاتو د څېړنې او تحقیق یا اګرانومي ریسرچ د مدیر په حیث کار وکړ او د امریکې په بېلابېلو سیمو کې د دوی لپاره د ریسرچ 4 عمومي او 14 نور مرکزونه جوړ کړل. ډاکټر اعظم ګل خان د خپلو خلکو او هیواد سره د خاصې مینې له امله تل د افغانستان له حالاتو ځان باخبره ساته او د ثور د کودتا څخه راوروسته سیاسي بدلونونو او جګړو له امله په هیواد کې د زراعتي زیربناو د تخریب او د هغې له امله د زراعتي محصولاتو کمښت سخت ځوراوه. هغه په امریکې کې د خپل کار څخه استعفا وکړه او 1988 کال کې پېښور ته لاړ تر څو د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې له لارې د هغې کمیټې د زراعت او کلو د پراختیا د څانګې د رئیس په توګه یو ځل بیا خپل علمي او مسلکي پانګه د خپلو هیوادوالو په خدمت کې واچوي. ډاکټر اعظم ګل خان تر 1994 کاله پورې لاندني خدمتونه سرته ورسول. لومړی د افغانستان زراعتي سروې. په دې سروې کې ډاکټر اعظم ګل خان د افغانستان پر زراعت باندې د جګړې د اغیزې په څنګ کې په 1989 کال کې د افغانستان څخه د روسانو د وتلو وروسته د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي په هکله زراعتي معلومات راټول کړل. هغه په دې ترڅ کې د کرکیلې د وضعیت په څرنګوالي 18 ریپورټونه خپاره کړل چې ګڼ شمېر لویدیځو لیکوالانو او څېړونکو د افغانستان په هکله خپلو کتابونو کې ترې استفاده کړې ده. دوهم د غلجاتو په هکله څېړنه یا سیریل کراپس ریسرچ. ډاکټر اعظم ګل خان د مختلفو اقلیمي شرایطو لاندې د غنمو، جوارو او وریجو مختلف ډولونه وڅېړل او د افغانستان د مختلفو زراعتي اقلیمي حوزو دپاره د غنمو 6 او د جوارو او وریجو 3 مختلف ډولونه خپاره کړل. دریم د تخمونو تکثیر. ډاکټر اعظم ګل خان په دې ترڅ کې د غنمو د تخم نوي ډولونه تکثیر او د هیواد د مختلفو سیمو دهقانانو ته وویشل. هغه د دغو فارمونو څخه د نورو مؤسساتو د کارکوونکو د عملي روزنې لپاره هم کار اخیست. څلورم، ډاکټر اعظم ګل خان په سویډش کمیټې کې د خپل کار په دوران کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې سړکونه، د څښلو د اوبو څاګانې او د ښوونځیو ودانۍ هم جوړې کړي. دوی همداراز د زراعتي تحقیقاتو او نورو برخو د کارکوونکو د سطحې د لوړولو لپاره د سویډن د کمیټې او نورو مؤسساتو کارکوونکي روزلي دي. د ډاکټر اعظم ګل خان علمي تحقیقي څېړنې د امریکې د کراپ ساینس او اګرانومیک په معتبرو ژورنالونو سربیره د افغانستان په ګڼ شمېر محلي خپرونو کې هم په پښتو، دري او انګریزي ژبو خپاره شوي. ډاکټر صاحب اعظم ګل خان واده کړی او د واده ثمره یې 6 اولادونه، 3 زامن او 3 لوڼې دي چې ټول د لوړو تحصیلاتو خاوندان دي. خویندو ورونو، افغانستان ته موږ ټول علاقه لرو او په رښتیا چې بدبختانه ووایم یا خوشبختانه ووایم، افغانستان ډېر په ابتدایي حالت کې روان و، مګر
یو څو نفره د افغانستان نه راغلل خارج ته تربیه شول بېرته لاړل ځان سره علم ویوړ ځان سره مفکورې ویوړلې د افغانستان ستاسې به ټولو په یاد دی چې په وروستیو د 1980 لسیزې په شاوخوا کې یو تحول شروع شو یعنې اول زه په زراعت کې ووایم چې موږ سره د دې چې نفوذ زموږ کم و موږ خپل ځان ته ډوډۍ نشو پیدا کولی اکثرا واردات به هم د خارج نه وو غنم به وریجې او د نور به ټول د خارج نه راتلل مګر دغه څو یو تعداد لاړل بیرون دا مفکورې ځان سره راوړلې د افغانستان مخ یې لږ بدل کړ په څه شي چې دوی ځان سره علم راوړ علمي زراعت یې شروع کړ سره د دې چې نفوذ زموږ زیات شو تقریبا 2 برابره شو اما موږ متکي په دې شو چې قادر په دې شو چې ځان په خپل ځان متکي کړو او په خپل حاصل پوره کړو مګر بدبختانه داسې حادثې افغانستان ته په تاریخ کې تیر شوي دي او بیا تېرې شوې د دې موده ډېره لنډه شوه ځکه روس راغی اوس هغه سیستم چې لږ ذره جوړ شوی و په یو صورت سره هغه سیستم بلکل روان شو او دغسې در په دره شو د وطن نه خارجه شو د وطن نه ووتلو هغه خدمتونه چې موږ کولی شو خپل وطن کې هغې نه موږ راویستو دا کارونه مونږ کړي دي زه دا ټول خپل مسؤلیت ګڼم دا زما مسؤلیت و چې زه خپل وطن خپلو خلکو خپلو ملګرو ته خدمت وکړم دا ارمانونه زما په زړه کې وو او پاتې دي ډېر متاسفانه شرایط را باندې خراب شو د زړه حمله راته پیدا شوه نور مې ونه شو کولی چې فعالیت وکړم یعنې تر اخر چې څه مې په وسه کې وو هغه مې وکړل او امید دی چې یو ځای یې نیولی او متیقن یم چې ځایونه یې لیدلي دي او تر اوسه پورې هغه تخمونه چې ما هلته ایښلي دي دهقانانو ته دي او حاصلات یې ډېر لوړ کړي دي یعنې کم از کم د 2 برابرو نه حتی ځینې دهقانان دي چې 3 برابره حاصل په انټرنیټ کې ما ولیدل چې افغانستان پر اوس کال هم 2 میلیونه ټنه غنم وارد کړي دي چې تر څو خپل خلکو ته او موږ هلته قدرت لرو چې هغه کولی شي دا 2 میلیونه څه چې 4 میلیونه نور غنم هلته تولید کړي او یوازې دی چې خپل نفوس موړ کړي حتی خارج ته یې صادر کړي دا زموږ بدبختي ده او سیستم چې ګورو د دې مملکت په انکشاف کې نه دي څوک د دې مملکت په پرمختګ کې نه دي هغه شخصي هر څه چې دي روان دي او خپل ځان دپاره کار کوي ما فکر کوم چې دا 10-12 کاله وشو د دې حکومت اوس باقلا چې کال کې یو 100 نفره هم تربیه کول کوم ځای کې مونږ به یو 1000-2000 نفره په لوړو تحصیلاتو لرودل دا به خلک چې زمونږ سرنوشت نه مونږ به خپله دا خپل سرنوشت مانو او تر څو چې مونږ په خپله دا وطن جوړ نه کړو بل سړی نه جوړوي دا کومکونه موقتي دی دا په درد نه خوري